Mathematics class 10 exercise 1.2 question number 3 او 4 د دې solution 3 خو مونږه پرون شوه وکړو او 4 نمبر به ان شاء الله نن زده کوو 4 نمبر که ته وګورې نو دا مونږ سره لکونته کې د 1 2 او 3 نمبر پارت نه په جدا انداز کې دی دې لپاره راځو اول تیوري ته exercise نه مخکې چې کومه تیوري ده نو هغه کې چې کوم ټایپ 2 والا equations دي example 7 کچري ته وګورئ نو هغه کې مونږ سره هغه پام والا equations given دي کوم چې په question number 4 کې مونږ سره دا given دي نو وګورئ یو equation راغلی دی 2x دی چې کوم دي ځای کې linear variable نو هغه لاندې راغلی دی division کې denominator کې دی دای څه کړی دي چې دا دې ځای کې کوم variable نو هغه دواړو سایډو ته ملټیپلای کړی دی هغې نه بعد یو quadratic equation راغلی دی اوس دا ته په درو میتډو کې په یو باندې سولف کولی شي چې هغه مونږ سره فیکټرایزیشن دی کمپلیټینګ سکویر دی او دویمه کوادریټک ده اوس دې نه بعد راځو خپل ایکسرسایز کې کوېسچن طرف ته نو په دې بله غونته کې ښه انداز کې مونږ پوه شو که سلوشن زه سټارټ کم نو مونږ سره سټیټمنټ والا چې کوم کوېسچن دی نو هغه دی x + 2 minus 1 divided by x + 2 is equal to 3/2 سبا کوم د ډینومینیټر نه به دا x + 2 ختموم نو دې لپاره به دواړو سایډو ته دا ملټیپلای کو نو د ایکویشن دواړو سایډو ته به زه ملټیپلای کم ملټیپلای both sides of equation by x + 2 ترا स्टेटमेंट صحیح مانو کې دا بلی کی پورا ما چونکه صرف ټیم بچت کو نو دا کې ډومبه ټکه مې ته ولیکو x + 2 به ملټیپلای شي چې کوم لیفت سایډ نو هغه سو x + 2 minus 1 divided by x + 2 is equal to 3/2 په خپل ځای راشي او سبا ور سره ملټیپلیکیشن کې ولیکم x + 2 اوس دینه بعد وګوره ډیسټریبیوټیو پراپرټي به دې ځای کې یوز شي دا بریکټ چې دی نو دې ته خیال وکړه دا که دې ولګو په ټایم باندې نو ښه به ډیسټریبیوټیو پراپرټي چې اپلای کو نو دې ځای نه به څه راشي مونږ سره x + 2 هول سکویر به شي ورپسې منځ کې ماینس دی پلس ماینس ماینس راځي 1 ډیوایډډ سوري x + 2 به شي او ډیوایډډ بای x + 2 به شي دا کینسل کېږي که نه دې په ځای څه لیکلی شم -1 به ډایرکټ بس ولیکم ځان ته -1 ډینومینیټر نه کینسل شو ها 3/2 انټو x + 2 به شي 3/2 3/2x plus 3/2 6/2 نو 6/2 نه سره راځي مونږ سره 3 راځي که نه نو 3 شو اوس نیکسټ سټیپ کې چې دی نو څه به وکړو دا دې خوا چې کوم فارموله ده نو دا اوپن کو بالکل اوپن به یې کو دا به شي مونږ سره x² + 4 به شي 2 سکویر نه plus 4x to 2 4 به شي که نه 2 into a b a + b هول سکویر فارموله ده اوس وګوره دې ځای کې مونږ سټیپونه ځان ته سکیپ کوو ولې چې مونږ ټایم بچت کول مقصد دی او ډېر کار کول دي که نه نو ورو اوس چې څومره ستا لیول های کېږي دومره به ته به سټیپونه سکیپ کړې ډایرکټ په مین خبرې طرف ته راځي بهتره طریقه خو دا ده چې بنده پوره واضحه خبره ولیکي x² په خپل ځای باندې راغی د از ایکول ټو نه دې خوا به د کانسټنټ ټرمز را شفټ کو او ویریبل والا هم نو 4x دې خوا ګوره دا ځان ته هایلایټ کوو چې مونږه په دې کې غلط نشو x² خو ما ولیکو ځان ته ورپسې x والا ټرمز وګوره نو 4x او 3/2x دی که نه نو دې سایډ ته به شي +4x او د هغه سایډ نه مې ولې سره واړو نو دا به شي -3/2x ورپسې له +4 پاتې شو دې خوا -1 پاتې شو او +3 پاتې شو که نه سوري او چې دې خوا راواړېږي نو دا به شي مونږ سره -3 is equal to 0 پاتې شو ولې چې ټول رسه خو دې خوا شفټ شو اوس وګوره څه پکې کینسل کېږي 4 - 1 3 او 3 - 3 0 راځي که نه دا ټرم خو دی کینسل شو چټ
پاتې اوس څه دي نو هغه نیکسټ سټپ کې موږ سره دی x سکویر پلس 4x ماینس 3/2x دی نو دی 4 لاندې ډینومینیټر چې زه 2 راولم نو څه به وکړو 4 سره به ملټیپلای کو 2 او ډیوایډ به هم کو 2 بیا 2 2 کینسل کیږي که نه نو موږ سره ډینومینیټرز اوس سیم شو په دې وجه زه سمپلیفیکیشن کولی شم نو لحاظه دې نه بعد سټپ کې چې دی نو موږ سره به شي x سکویر 8x ماینس 3x دا 8x ماینس 3x راځي که نه دی خو منځ کې پلس دی ډیوایډ بای 2 از ایکول ټو 0 راځي نو 8x ماینس 3x نه څه راځي آفرین پلس 5x دی نه راځي نو دا به شي موږ سره plus 5x is equal to implies that x square 2 به دواړو سایډو د څه کو چې ډینومینیټر نه 2 ختم شي دا به شي موږ سره 2x square plus 5x ډیوایډ نه 2 ختم شو که نه is equal to 2 0 ده 0 اوس دې نه بعد چې دی نو سمپلیفیکیشن چې مونږ کوو نو فیکټرایزیشن باندې مونږ سره هغه اسان دی څه به شي x پتې کامن کو نو څه پاتې شو 2x plus 5 is equal to 0 اوس دوه فیکټرز دي که نه یو x یو 2x plus 5 نو دې نه بعد به څه شي either x یا 2x is equal to 0 نو د دې نه x ویلیو به دې ځای نه څه راشي minus 5 او ډیویژن کې به 2 راشي نو سلوشن سیټ به زموږ څه شي 0 minus 5 divided by 2 اوس راځو لږونته کې دې بک کې د خپل انسر چک کوو که مونږ وګورو نو د ټایپ 3 والا چې کومې کوېسچن یې دې بک کې سولف کړي دي نو د هغې مونږ سره ټایپ 2 دا کوېسچن یې څو روټس راغلي دي 2 دا دی په دې بل سایډ پیج د دې ځای کې دا زوم لږ صحیح ما سره نه راځي خو دا چې کوم دې ځای کې دا دغه دی هایلایټینګ والا اپشن پکې انیبل کوو ریکټینګل به راواخلو یو نو دې نه به یې تاو کوو ګوره سلوشن سیټ کې مونږ سره څو راغلي وو دا ریکټینګل چې ورسره ما خوا کې کېښوده نو هغه 2 دي په دې وجه باندې ضروري نه ده چې تاسو سره به په دې ایکسرسایز کې ګنې چې د ړومبو کوېسچنو کم سلوشن یا کم روټ راغی نو هغه به د ټولو راځي هغه کوادریټیک ایکویشن نه جوړېده بای کوادریټیک و نو د هغې روټس مونږ سره څه راغلل څلور اوس دې کیس کې مونږ سره لینیر دا سوري کوادریټیک و نو د دې مونږ سره 2 روټس راغلل پوه شوې در دي ښه پارټ نمبر 5 او پارټ نمبر 6 باندې یو نظر اچو پارټ نمبر 5 وګوره د دې په شانتې دی که نه دی نو څنګه حساب به یې پکې لومبۍ سټپ کې به څه وکړو ملټیپلای بوث سایډ بای څه به ملټیپلای کوو شاباس ډینومینیټر کې چې دی ځای کې څو مې بس هغه ختمو نو څه به شي بای ایکس به شي دې نه بعد به مونږ سره څه پاتې شي ګوره زه ډایرکټلی کوم x سکویر ماینس 4 از ایکول ټو 2x ایکویشن سټنډرډ پام کې کلی کې نو ډېره ښه خبره ده ماینس 2x ماینس 4 از ایکول ټو 0 فیکټرایزیشن باندې کېږي څه ترې نه راځي مونږ سره پلس 4 ماینس 2 که ماینس 4 پلس 2 لیکم دې ځای کې اوس راځي ښه سپوز کوم زه ستا خبر منم پلس 4 ماینس 2 4 2 ځه 4 1 ځه 4 راځي او دوه انسې داسې ووایه چې ملټیپلیکیشن نه مونږ سره 4 راځي ګوره 4 ګوره دې ځای کې لږ ورته کې ذهن نه کار واخله 4 دی د دې مونږ کم دوه انسو کې دا سپلیټ کولی شو ګوره یو خو 3 1 ځه 3 راځي که نه 3 1 ځه 3 راځي نو مطلب 4 خو دې نه راځي که نه 2 2 ځه 4 شو 4 1 ځه دا د فیکټرز دي که نه د دې نه علاوه ته ماته نور انسي ویلی شي چې هغه 4 ته نه راځي یو کېدی شي ماینس 4 ماینس 1 او 4 او 1 دې نه علاوه نور څه داسې انسي زما ذهن ته خو نه راځي چې ملټیپلیکیشن نه 4 راځي نو په دې کې ماینس 2 د یو نه راځي چې ته 8 کې ماینس 2 پکې شته سوال دا دی نشته دی اوس ګوره هر ځای کې ضروري نه چې ستا د کم یو میتھډ کار وکړي فیکټرایزیشن کم میتھډ ته به وځو پیل شوه که نه کمپلیټینګ سکویر میتھډ نو آیا هغه به کار وکړي سوچ پې لږ وکړه ولې نه کوي څه به وکړو x سکویر ماینس 2x
is equal to 4 half power سره 8 کو plus 1 square is equal to 4 plus 1 square نو دا بشي x minus 1 whole square is equal to pi po نو under root plus minus pi بشي نو 1 plus minus under root pi د دې solution شو راځي completing square باندې خو دې په ځای ډایرکټ خانه ده چې بس کله فیکټرایزیشن د سره پیل شي نو ډایرکټ بس کم یو طرف ته تلل پکاري quadratic ګوره completing square چې موږ simplify کړه د equation ax square plus bx plus c نو دې موږ سره ډایرکټ چې کومه فارمولا له هغه موږ سره دا و چې کنه minus b plus minus under root b square minus 4 او دې ته بیا موږ نوم ورکړه quadratic فارمولا کنه نو ښه دا نه ده چې ډایرکټ دا یوز کړي نو دې کې ګوره موږ سره اول خو سټنډرډ فارم ته اړولي کنه دا به چې موږ سره x square minus 4 is equal to 2x x square minus 2x minus 4 is equal to 0 a پکې موږ سره 1 دی b پکې minus 2 دی او c پکې لا minus 4 دی فارمولا کې پټینګ وکړه نو minus b نو plus 2 بشي plus minus under root b square دی minus 4 a او c نو